سلامونه احترامات مې قبول کړئ ګرانو دوستانو. نننۍ ویډیو زموږ دې باره کې ده چې هغه زنانه چې د هغې خواهشات زیات وي، خاوند سره محبت زیات وي، هم بسترۍ ته یې زیات زړه کېږي، هغه کومې زنانه وي. که تاسو زموږ په چینل نوی دا سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن هم دباو کړئ، او که تاسو سره واړه وي یا فیملی سره یې نو زموږ ویډیو سکپ کړئ یا هینډ فري استعمال کړئ، ځکه زموږ ویډیو تاسو د وړو سره نشئ کتئ. په دې کې اولنۍ هغه زنانه وي چې د هغې مخ چې دی نو دا پلن وي، لکه څنګه چې تشبیه ورکېږي چې د سپوږمۍ په شان غټ مخی دی. هغې نه هم دا تشبیه ورکېږي چې د دې ښکلېوالی او د دې د جنسي خواهشاتو زیادت چې خپل خاوند سره د محبت اظهار زیات کوي. بل هغه زنانه چې هغه غنم رنګې وي، د سپین رنګ نه زیات نسبت د دې د خواهش او خاوند سره د محبت ډېر زیات وي. بل هغه زنانه چې د هغې قد وړوکی وي، چې کله د کومې زنانه قد غټ وي نو هغې ته مختلف قسمه کمزورۍ راتلی شي، چې هغې کې د ملا درد، خپو دردونه او جنسي خواهشات هم ختمېدل وي. بل هغه زنانه چې د هغې سپېږمې کولو وي، نو هم خو دا ډېر ښه نه ښکاري، خو بیا هم د دې شهوت یا محبت د خپل خاوند سره د کوروالي دپاره ډېر زیات وي. بل هغه زنانه چې کوم د سر بوتکی تړي او ویښته چې دی ډېر پټۍ نه یا ویښته راغونډ کړي د سر د پاسه کېږدي، د هغه زنانه هم خپل خاوند سره خواهشات یا محبت ډېر زیات وي. بل هغه زنانه چې د هغې په خپو باندې او یا په ګرګس باندې د سینې نه بره ځای چې کوي په دې باندې ویښته ډېر زیات وي، دا هم د دې د خواهشاتو د زیادت دلیل دی. په عمر په لحاظ سره د 25 نه والا تر 35 پورې زنانه د خواهشاتو جنسي ډېر زیات چې دی وي، او دا د 25 نه زیادت شروع کېږي تر 35 پورې وي. د 35 نه پس دا بیا کمیږي، 45 کې بیا د دې بیماري هم نه راځي. یو نیمه زنانه وي چې هغه راځي، او داسې ډېر کم زنانه یا نارینه وي چې د 40 نه پس د دې خواهشات زیاتېږي. خو خواهشات یې زیات هم شي خو د کوروالي دې کې هېڅ طاقت نه وي. امید دی چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.